څو روپۍ شو ورور؟ 200 شو ورور. 200. شادي مهرباني. الموبايل ما خير زين طاط. هو غوړ موبايل دی. ودرس کوډ یې چیش دی. دا خو نه سوی. ډېر دوی یا دا نه دی. یا دا هم نه دی. عجبه کور یې څه شی ولګولی دی. ډېر چټ موبایل. باید دې موبایل راکړې ته ودرځه. فضلباري شیطان ټلیفون ورور کړم هغه خو د موبایلو شیطان دی هر شی دی. دا یې سره اورې وروره ته خو هم یو غټ شیطان یې د موبایلو والا. وروره موبایل دی A33 دی. اوس یې لاک نه دی رامعلوم دا به څنګه خلاص کړو. دی پوله د سرمایدار موبایل دی ما غریبانو نه دی. بس دی په لاس راکړی دی ته خالي لاک راوشه څنګه به خلاص خامخا دغه غواړي کمپیوټر کې خلاصېږي. ته ودرځئ ورپه لګیا سم که مه خپله خلاص کړې ټیکس کړي نو بیا به بیا در شیطانه ته بیا اوس خپل سوی په راکړه کوې. ودرځې خپله خلاص کړم. دا به زیان ان او ان اس شنی اس ورکړم. یا دا خو هم نه سوی. عجب څه شی لګولی دی. حاجي صاحب چیش غواړې؟ صاحب دا ګولۍ نشته. یا حاجي صاحب دا د موبایلو دوکان. ما سړی خاوند یې بیا پسې راغلی. عجب کور دی ماغزه مې ګرد خراب څه مې نه خلاصېږي. یو موبایل په لاس راغلی هغه بیا کور نه خلاصېږي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ته رالې؟ دوکانداره ستا په ما پسې بقایا پاته سوی ګورو. ستا موبایل هم پاته سوی. بھائی زما موبایل پاته سوی دی. ما که څه نه دی ور پام سوی موبایل ته. ستا په ما پسې بقایا پاته سوی. مهرباني کول ودان چې موبایل در راکړئ. د چیش بقایا؟ تا ما تا ته 1500 روپۍ درکړې. تا ما ته د 1000 روپۍ بقایا راکړې. 200 روپۍ 300 روپۍ د هم راکړې دي. 1500 د زما هغه بېرته راکړې دي. ستا 1500 روپۍ در واخله. کور یې ودان کور یې ودان. مهرباني کور د ودان زما موبایل دن راله ساتلی وي. مهرباني خدای پاکه زموږ کم نیت وي د ده کم نیت وي. ما خو د موبایل خیال نه و ساتلی. د خورکې بیا له چوکه 1500 درته الله ته مو معاف کړي. کاش چې ما هم داسې امانت خوندي کولی شوی. د شیطان له این دی بیا سړی ولید.